خو ډېر لوی اثر د صحبت خو ډېر لوی اثر صحبت صالح تر صالح کند صحبت طالح تر طالح کند چې د نیکانو خلکو صحبت کې خامخا به الله رب العالمین تا نه نیک جوړي او که د بدانو خلکو صحبت کې الله رب العالمین به تا نه څه کوي بد سړی به نه جوړي د نوح علیه السلام زوی د بدانو خلکو صحبت اختیار کو لاړلو کوم طرف ته لاړلو لیکن نور عام خلکو دو د نوح علیه السلام صحبت اختیار ک الله رب العالمین ورته کم شان ورک دیو جنا د صحبت ډیر لوی اثر د صحبت د دې ډیر لوی اثر حکیم الامت اشرف علی تنویر رحمه الله وی زه صحبت فرض ګڼم مطلب دا نه چې فرض دی مطلب وی زه فرض ګڼم دومره ضرور ګڼم چې د شر او د فتنې زمانه ده د علما او د اولیاء د دې صحبت کې ډیر زیات برکات د دې صحبت کې ډیر برکات بهرحال شریک چې کله ایمان راوړ په محمد رسول الله باندې ټول کور ورته مشوره وکړه چې موږ دا جنې به واپس د ایمان نه اړو خو جنې چیرته اوړيږي د ایمان نه ایمان راوړی دی په محمد رسول الله باندې بزان سره په سفر باندې روانه کا چې په سفر روانه کا نو ټول مشوره وکړه چې په لار کې به تندې راځي تکلیف به راځي خامخا سفر کې سره تګي کیږي نو کدی شریک د ارچانه او بغختلی او ورته مو ورکوي او ورته وایي چې وبو په دې شرط درکو چې د کلمې نه واوړېګا پلار ته ولا بابا جان او برا کوي وبنشتا کلمې نه واوړېګا ورور ته ورل ورور د کور کوي وبنشتا مور ته ورل او برا کوي وبنشتا هر یو ورته وایي چې وبنشتا تند دومره راواخسله چې بهوش شوله بس دی ویل چې وس بمړه کیږي وس بمړه کیږي چا په کلادا ویلي و چې د شهدو ګوټو ته بخله کې ورواړه وي شهدو ته بخله کې ورواړه وي ځکه دا شاد ګرم دي نو چې ګرم دي د خپل به ترخه غونتی شي ګرم دي نو خامخا د سړی اوبو ته زړه کیږي نو دا به اوبو واړي مونږ ورته وایي چې د کلمې نه واوړېږي بیا اوبه درکو خو شریک په دغه حالت کې پرته ده او سخت تندې اخستې ده بېهوشه شوې ده دی خلکو ته چې ویل چې اوبه راکړه دی ورته اوبه نه ورکولي بعضې وخت کې الله رب العالمین بس عجیبه کار کوي کرامات هم وي کرامات د اولیاو هم وي وی غیبانه د اسمان د طرف نه یو لوټه وبراله یو ډولچه وبراله د دې جنې په دې سینه باندې راووختلې دې خپل موسکی او په دې سینه باندې هم راووختلې وی الته چې کوم خلکو هغه ټول کله دغه حالت وکتلو چې اوهو الله رب العالمین څه عجیب نظام دې ته د اوبو برابر کو ټول ایمان راوړو خو بعضې څو کسان پکې وو چې بعضې خلک د ایمان نه وروسته شول د ضد د وجې نه نو ښه ورته پته ولګېده چې یقینا دغه جنۍ په حقه ده او چې دې په چا باندې ایمان راوړی د هغه پیغمبر هم برحقه دی نو کفارو دومره ظلمونه کړي دي د زبیر ابن العوام رضی الله عنه واقع مو اورېدلې وه څومره تکلیفونه یې ورکړي دیوال پورې تړلی او په یو لاس باندې میخ ټکوال په بل لاس باندې میخ ټکوال په خپو باندې میخونه ټکوال د بوسو لوګی به ورته کولو الله اکبر ورته ویل د ایمان نه واوړېږو د ایمان نه واوړېږه د بلال رضی الله عنه باره کې به تاسو ډېر اورېدلي حضرت بلال حبشي رضی الله عنه څومره سخت ظلم به ورسره کېدلو ماشومانو به په کاڼو باندې ویشتلو د اوښ په څرمن کې به یې تاوې کو په سخته ګرمۍ کې به وغورځولو او بلال رضی الله عنه به بیا هم د احد نارې وهلې دې قربانۍ د الله د دین دپاره ورکړي دي صحابو ډېرې قربانۍ ورکړي دي د حضرت یاسر رضی الله عنه بیبي ده او د عمار رضی الله عنه مور ده سمیه رضی الله عنها نومې دي یو ورځ ابو جهل ګیره کړله او لاسونه خپې ولا یو اوښ پورې وتړي دا یو لاس خپې ولا یو اوښ پورې وتړي او دا بل لاس خپې ولا په بل اوښ پسې وتړي یو اوښ یې داسې روان کو بل اوښ یې داسې روان که او ورته یې ویلې د ایمان نه واوړېږه که په منځ د دوه ټوکړې کوو چې کله اوښان روان کړل اوښانو ته چوکې ورکړي چې اوښان روان کوي سمیه رضی الله عنها په ژړا شو ابو جهل اوښان ورته ویل چې ودرېږئ بس د ایمان نه اوړېږي راله ورته وایي د کلمې نه اوړېږي وایي نه د کلمې نه خو نه اوړېږم نو وایي جاړې ولې وایي جاړم په دې الله د صحابو ایمان ته ګوره وایي جاړم په دې وایي زه وایم چې زما خو دا یو روح دی او بس دا به لاړ شي زه به مړه شمه کاش چې زما په بدن کې زما د ویښتو عمر روحونه وې او په هر یو روح باندې ما ته دومره تکلیف میلاوېدلی ما د الله رب العالمین د دین دپاره دقه قرباني ورکړې وې هغه ظالم راولېږېدلو اوښان یې داسې روان کړل
او برچاو دغه ور سره و په شرمګا باندې غریب واله لو بس استه شهید کړل. صحابه د دین لپاره ډیر تکلیفونه تیر کړي دي. دي کلمې نه صحابه کرام نه دي اوختي، سخت تکلیفونه لوګي او تندې برداشت کړي دي. الله مکه مونږ به الله رب العالمین ته د قیامت پر ورځ څنګه ودرېږو؟ مونږ به الله ته څنګه وایو چې الله ستا د دین لپاره خو ما دا تکلیف برداشت کړی دی؟ او به وایو کلا وحاشا. نو دې دین سره مونږ او تاسو په کار د جفا ونو دې سره وفا کول غواړي. که چېرته مونږ او تاسو نن د دې دین نه بیزاري اختیاروو، مونږ او تاسو د یهودو نصارو اتباع کوو، قسم دې د دغه صحابه کرامو د دغه شهدای کرامو د دې لاسونه به زمونږ ریوانونه به او आवाज به د قیامت پر ورځ په موږ باندې چې ظالمانو د دې سپېڅلي دین دپاره د دې نظام دپاره د دې کلمې د رسولو دپاره موږ خو ډېره قرباني ورکړې ده، موږ خو ځانونه ټوکړه ټوکړه کړي دي. وګوره نن د اصحاب بابا کې دا دومره صحابه کرام دفن دي، که په چین کې دي او که په هر ځای کې دي صحابه کرام شته دی. هغه د مسجد نبوي منځونه پرېښي دي، د محمد رسول الله د مخ دیدار یې پرېښی او د دې دپاره موږ او تاسو ته څه راورسولي دي؟ کلمې موږ او تاسو ته رارسولې ده او جهاد یې کړی د جهاد په میدان کې راوتلي دي، تر دې چې غریبانان ټول شهیدان شوي دي. که نه د قیامت په ورځ باندې باید خلکو زموږ او تاسو سره لانجه راځي. لانجه به په دې راځي چې موږ څه وکړل او تاسو څه وکړل. الله رب العالمین دې موږ ته د دې خلکو اتباع نصیب کړي. د صحابه کرامو اتباع دا ضرور د الله پاک قرآن کوي امنو کما امن الناس، داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابه ایمان راوړی دي.